السلام علیکم ورحمت الله. آیا پوهیږئ د الله پاک اسم اعظم یا لوی نوم هغه نوم چې انسان پرې هر دعا وغواړي قبلیږي او هر حاجت چې انسان د دغه نوم په برکت باندې له الله پاک نه وغواړي هر څه چې وغواړي ورکوي. دا په حدیث کې راغلی ده خبره. صحیح حدیث په دې دلالت کوي چې اسم اعظم باندې چې انسان الله پاک ته دعا وکړي قبلوي ورته او هر څه چې وغواړي ورکوي. دا نوم یا اسم اعظم کوم دی؟ د دې ویډیو په لړ کې زه درته وایم. خو مخکې تر هغې پوهیږئ اسم اعظم څومره زورور دی، څومره قوت لري؟ د تفسیر علما وایي سلیمان علیه السلام ته تخت چې چا راوړ هغه کس ته اسم اعظم زده و او د اسم اعظم په زور باندې د اسم اعظم په برکت باندې دومره قوت باندې دغه تخت د بلقیس سلیمان علیه السلام ته حاضر کړو چې پیریانو هم نشو. کیسه به مو اورېدلې. سلیمان علیه السلام پوښتنه وکړه چې څوک به ماته دا تخت راوړي. پیریانو له ډلې ورته یوه یا ځینې پیریانو وویل چې زه یې درته راوړمه مخکې تر دې چې ته له خپل ځینه جګ شي. انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک. خو هلته یو بل کس و چې قرآن وایي چې هغه سره علم الکتاب و، د کتاب علم سره و. د علماو د تفسیر علما د دې په تفسیر کې وایي چې دې کس ته اسم اعظم زده و. هغه پوهیږي سلیمان علیه السلام ته څه وویل؟ ویل زه درته راوړم. څومره وخت کې؟ مخکې تر دې چې سترګو رپ دې وشي، سترګې دې ورپیږي. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. زه د تخت د بلقیس تا ته په دومره وخت کې راوړم مخکې تر دې چې سترګې دې رپ وکړي، یعنې د سترګې دې بندې شي، تر دې مخکې زه تا ته دغه تخت حاضرومه. تفسیر علما وایي د کس سره دغه انسانو د سره د کتاب علم و. تفسیر علما وایي چې د سره اسم اعظم و، اسم اعظم ورته زده و. د اسم اعظم په اړه بېلابېل اقوال راغلي، بېلابېل احادیث راغلي دي او علما پې بېلابېلې تفسیرې لري. خو اسم اعظم مشخص شوی نه دی چې دغه نوم دی. زه د دې ویډیو په آخر کې تاسو ته د طریقه ښیم چې څنګه موږ دغه ټول احادیث راجمع کولی شو یا دغه ټولو اقوال د علماو چې په حدیثو باندې تبصره کړې دا راخیستلی شو او اسم اعظم پکې پیدا کولی شو. پوهیږئ ولې اسم اعظم مشخص شوی نه دی؟ د لیلة القدر حکمت به تاسې پوهیږئ. په دې خاطر باندې چې الله پاک غواړي ډېر عبادت وکړو، ډېر صفات د الله پاک یاد کړو تر څو الله پاک ډېر زموږ نه راضي شي او دعا مو قبوله کړي. که یوازې دغه اسم اعظم ټولو ته ښودل شوی او دغې نه ټول استفاده کولی، دغه اسماء الحسنه به چا نه یادول، د الله پاک نور صفات به چا نه یادول. نو د همدې دپاره دا په ځینو حدیثو ځینو دغه کې راغلی اما مشخص شوی نه دی چې کوم یو تن دی. لومړی درته هغه حدیث بیانومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې اسم اعظم ته اشاره کړې ده. ابي امامه رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اسم اعظم په 3 صورتونو کې دی. یعنی په دغه 3 صورتونو کې تاسې اسم اعظم موندلی شئ: سورة البقره، سورة آل عمران او سورة طه. په دې 3 وړو صورتونو کې مشترکه د الله پاک صفات دي چې په دې 3 وړو صورتونو کې شته دی. هغه کوم دي؟ د سورة بقره په 255 آیت کې دا آیت دی چې په دغه آیت کې چې کوم اسم اعظم راغلی کوم مشترک نومونه دي هغه په آل عمران کې مشته او په طه صورت کې مشته. کوم یو تن د 255 آیت دی د سورة بقره: الله لا اله الا هو الحي القيوم. د سورة آل عمران به 2 آیت دی. الف لام میم چې کله وویل شي ورپسې آیت کې راځي چې الله لا اله الا هو الحي القيوم. د سورة الطه بیا 111 آیت دی. الله پاک پکې فرمایي وعنت الوجوه للحي القيوم. ورته متوجه شوي الحي القيوم.
علما وایي چې اسم اعظم دغه الحي القیوم دی چې کوم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره کړې چې په دغه دریو سورتونو کې موږ موندلی شو او د دغه دریو سورتونو د سورت بقره 255 د آل عمران 2 او د سورت طه 111 آیتونو کې مشترک اسم یا نمونه څو د الله پاک الحي القیوم. دا دی لومړی حدیث. راځو اوس نورو حدیثو ته. یوازې په دې باندې اکتفا نه کوو، نور هم شته. ځینې نور روایتونه هم دي چې هغې کې اسم اعظم راغلی دی. مشکل نشته، بیا یې پیدا کوو انشاءالله په ګډه باندې یوه لاره ورته پیدا کوو چې څنګه د هغه ټولو منځ کې جمع کولی شو، څنګه هغه طریقه کارولی شو چې اسم اعظم پکې پیدا کړو. په یو بل حدیث کې انس رضی الله عنه فرمایي ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستو یو کس لمونځ وکړه او بیا یې ورپسې دا دعا وکړه: اللهم انی اسألک بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. مخکینی حدیث ته مو پام شو یا حي یا قیوم، دې کې یا حي یا قیوم. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبره واورېده، دغه دعا یې واورېده، دغه کس پوهېږي څه یې وویل؟ لقد دعا الله باسمه الأعظم إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. دې کس الله پاک نه په اسم اعظم باندې دعا وغوښتله چې کله یو څوک په دې باندې دعا وغواړي الله پاک یې قبلوي او هر شی چې انسان وغواړي الله پاک یې ورکوي. سبحان الله. دلته الحي القيوم. راځو بل حدیث ته. له بریدة رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس واورید چې دا دعا یې ویله: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يلا زه تانه دعا غواړم أني أشهد زد شاهدي ورکومه أنك أنت الله بشکه چې ته زما ربي، ته ربي، ته الله لا إله إلا أنت، سره بل هیڅ شریک نشته مگر ته یوازې، ته ربي. الأحد الصمد، ته یوازې یو الله شریک نه لري، بې نیازه، چاته احتیاج نه، ټول انسانان تا ته احتیاج دي. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. د سورة الاخلاص اماغه دغه پکې راغلي دي آیتونه، دغه اقتباس دی پکې. نه څوک له تا زېږېدلی دي، لم یلد نه څوک تا زېږولی دي، ولم یولد او نه ته له چا زېږېدلی، ولم یکن له کفوا احد، او نشته بل هیڅ څوک ستا سیال. هغه نورو دعاګانو معنا هم همداسې ده چې هغې کې الله پاک ته همدغه ثنا او صفت ویل شوي وو. کله چې دا دعا وویل شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم واورېدله، همغه څه یې وفرمیل چې مخکینی حدیث کې فرمایلي وو، ویل چې ده د الله پاک داسې یو نوم یاد کړ چې په هغې باندې څوک دعا وغواړي هغه قبلیږي او چې هر څه وغواړي هغه الله پاک ورکوي. دا دوه وروستي حدیثونه ترمذي او ابو داود روایت کړي، هغه مخکینی حدیث ابن ماجه روایت کړی. دا صحیح حدیثونه دي. اوس به راشم د اسم اعظم په اړه د علماو اختلاف ته. ځینو علما، یوه ډله علما، دوی وایي چې اسم اعظم بیخي نشته. دوی وایي چې بیخي ضرور نه ده اسم اعظم نه بیخي انکار کوي، ځکه دوی وایي چې د الله پاک ټول صفتونه لوی دي او خاص کولی چې دا صفت لوی دی، دې ته فضیلت ورکول په نورو صفتونو باندې یا نورو نومونو باندې دوی ناسم بولي، د جواز نه ورکوي. په دې کې د ګوتو په شمېر ځینې علما دي. بله ډله علما وایي چې دویمه ډله هغوی وایي چې اسم اعظم شته، ثابت دی، خو په دې کې ځینې علما بیا وایي چې اسم اعظم هغه نوم دی، هغه صفت دی د الله پاک
چې ته کله بیخي محتاج یعنی مشکل کې ګیرې او همغه نوم د الله پاک یادې او همغه باندې ته الله پاک حاضر ګڼي او الله پاک خپل هغه داسې ډاډ لري په الله پاک باندې په همغه نوم باندې همغه اسم اعظم دی. مثلا ته غریب ته فقیر ته وایي چې یا رزاق یا رزاق یا رزاق او ته احساس کې چې الله پاک دې نوم اوري او دغه ډاډ احساسې او بدلون احساسې همدغه اسم اعظم دی. مثلا ته علم غواړي ته وایي چې یا علیم یا علیم یا علیم. یا ته مثلا چا در باندې ظلم کړی دی ډېر په عذاب او تم دا وایي چې یا جبار یا جبار یا جبار. الله پاک ته یا جبار صفت یا نوم باندې غږ کې دغه وایي اسم اعظم دی. خو درېیمه ډله علما بیا وایي اسم اعظم په حدیثو باندې ثابت دی او دوی مشخص کوي. حتی دوی وایي چې اسم اعظم په حدیثو کې راغلی اسم اعظم شته دی. مثلا د بریده رضی الله عنه حدیث راخلی دی کې دا حدیث شیخ البانی صحیح بللی دی او الحافظ ویلی چې د سند له اړخه دا معتبر حدیث دی. کوم یو تن همغه چې مونږ او تاسې ویل چې اللهم انی اسألک انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وایي چې دا حدیث د سند له اړخه معتبر دی تر هغه نورو ټول صحیح دی اما دا د سند لږ قوي دی. امام ابو حنیفه ابن القیم او الطحاوی رضی الله عنهم او ځینې نور علما دوی فرمایي چې اسم اعظم الله دی. یعنی تنه دغه الله نوم اسم اعظم دی د الله پاک ځانګړی نوم دی. د دوی دلیل دا دی چې دا مختص الله پاک ته کاریږي دا اسم دا بل چاته نه کاریږي. نورو صفتونو کې نور صفتونه په نورو خلکو مطلق کېږي. مثلا انسانانو کې رحیم مهربان شته دی. انسانانو کې داسې نومونه دي چې مشترک دي د خلکو یعنی بېلابېل نومونه صفتونه د خلکو مشته چې هغه بل چاته مطلق کېدی شي اما د الله کلمه یوازې الله پاک ته ځانګړې ده مختص کلمه ده. نور عام دي دا خاص نوم دی د الله پاک الله. همدغه الله نوم 2690 دفعې په قرآن کریم کې تکرار شوی دی په بېلابېلو ځایونو کې. دومره تکرار خپل عظمت باندې دلالت کوي. امام النووي او ابن عثیمین په نوم علما او ځینې نور علما فرمایي چې اسم اعظم الحي القیوم دی. ځینې نور روایتونو کې راغلي چې اسم اعظم لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دا اسم اعظم دی. دا خو ډیر شو. اوس کوم یو تن اسم اعظم دی او موږ یې څنګه عملي کولی شو؟ زه په خپله څه تګلاره لرم تاسې هم دا تګلاره غوره کړئ. زه چې کله دعا کوم اول مثلا همغه الله اول چې د الله پاک ثنا او صفات یاد کړم درود وایم بیا وایم چې الله لا اله الا هو الحي القيوم. په دې سره په مغه لومړي حدیث باندې عمل وشو. بیا راځم انس رضی الله عنه حدیث هغه کلمات راخلم چې اللهم انی اسألك بأن لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حي یا قیوم. دا وایم. بیا ورپسې د بریده رضی الله عنه روایت کې چې کوم راغلی دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم خبره واورېده هغه وایم اللهم انی اسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بیا ورپسې لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دا وایم او دا الله نوم په اړه چې علماو فرمایلو هغه دې ټولو کې شته
دغه دعاګانو کې الله نوم شته د طاهر وویل شو. نو په دې سره دغه ټول روایتونه دغه ټول څه چې اسم اعظم اشاره ورته شوی وي که د قران کریم آیتونو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره کړې وه که دعا له خلکو اورېدلې وه که الله کلمه وه که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وه دا ټول زه وایم بیا زه خپله دعا کړم او په دې باندې ډاډه یم چې په دغو کې اسم اعظم شته او یو ډاډ در کوم ما تر اوسه پورې هیڅ داسې دعا نه ده کړې چې الله پاک نه قبول کړي. د وخت په تیریدو په صبر سره چې مناسب وخت راغلی دی الله پاک قبول کړی ده. الله مې شاهد دی. هیڅ داسې دعا چې زما پکې خیري ما نه ده کړې مګر دا چې قبول شوي. او زه د دعا لپاره چې کله دعا کومه یو خاص حاجت لرمه همدغه طریقه کارومه. څنګه زه دا طریقه وایم تاسو ته په سکرین باندې لیکمم تاسې نوٹ واخلئ چې زه څنګه دا دعا دغه اسم اعظم په اړه چې کوم روایتونه راغلي کوم دعاګانې چې راغلي کوم آیتونه چې راغلي دا ټول څنګه راټولوم زه یې وایم دا زده کئ کله چې مو دعا کوله یا یې دغه سکرین شاټ واخلئ مخکې له دې نه یې وایئ که حفظ یې کئ خو دا ډېر ښه ده. همیشه چې دعا کوئ یوه دقیقه یوه نیمه دقیقه به نه نیسي دا زر زر وایئ دا وایئ بیا هغې پسې دعا کوئ انشاءالله دعاګانې مو قبلیږي. په دې اړه د دعا په لړۍ کې په تفصیل باندې خبرې شوي انشاءالله هغه کتلی شئ د دعا په اړه چې څنګه دعا وکړو. زه اوس دا دعا تاسې ته وایم تاسې نوٹ کئ یا سکرین شاټونه واخلئ یا یې زده کړئ. همیشه چې مو دعا کوله د الله پاک حمد و ثنا وایئ درود شریف وایئ بیا هغې نه بعد دا دعاګانې یا دا کلمات وایئ ورپسې هر حاجت چې لرئ له الله پاک نه غواړئ. دا په حدیثو کې کومه طریقه چې زه وایم دا په حدیثو کې ثابته نه ده اما دا د حدیثو هغه ټول حدیث موږ راټولوو ټول هغه د علماو اقوال راټولوو د حدیثو په اړه چې کوم مې دغه کړي دي د دې په منځ کې جمع کوو انشاءالله په دې کې به دغه اسم اعظم موږ حتما موندلی ځکه چې حدیث ورته اشاره کړي او موږ ټول راخلو اول دویم دریم باندې ټولو باندې عمل کوو انشاءالله اسم اعظم پکې شته. دا کوم اضافه توب دین کې نه ده بلکې یو طریقه ده چې موږ دغه حدیث را جمع کولی شو او عمل په ټولو احادیثو عمل کولی شو. دې طریقې ته علما جمع بین الاحادیث وایي. انشاءالله په دغه طریقه باندې دا دعا زده کړئ. د الله پاک ثنا او صفات یاد کړئ د الله پاک نور نومونه یاد کړئ د الله پاک بېلابېل صفتونه یاد کړئ درود شریف ووایئ بیا دا دعا وکړئ یا دا کلمات ووایئ. الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. او د دې نه بعد دعا وکړئ هر حاجت چې لرئ هغه وکړئ خصوصا په سجده کې دعا کوئ. سجده کې انسان الله پاک ته لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی په یو حدیث کې ډیر زیات نږدې وي. دا طریقه عملي کړئ انشاءالله حاجت به مو پوره شي. السلام علیکم.